ها دا یو خور سوال کړی دی او ډېر ناشنا سوال یې کړی دی وایي موږ درسونو کې دا خبره واورېده چې زنانه بغیر د خاوند د اجازت نه نفلي روژه نشي نیوی نو دې کې څه حکمت دی حالانکه وی پیغمبر وایي چې د مخلوق تابعداري به نه کېږي د خالق په نافرمانۍ کې نو دا ښځه خو د الله بندګي کوي نو دلته د الله په بندګۍ کې د خاوند اجازت ته څه ضرورت دی روژې نیسي الجواب دا صحیح خبره چې دا د پیغمبر نه ثابته ده صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ښځې له نه دي جایز چې دا روژه ونیسي او خاوند یې په کور کې یعنې په سفر کې نه مګر د هغه په اجازت سره دې نه دا مسله ثابته شوي که په سفر یې به یې نیسي څه خبره نه خو چې خاوند کور کې بیا به یې نه نیسي مګر د هغه په اجازت امام ابو داود چې کوم روایت راوړی امام ترمذي کې ښه واضحه دي لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه غیر رمضان یو ښځه روژې نشي نیوی نفلي یا روژې نشي نیوی چې خاوند یې کور کې مګر د هغه په اجازت سره سوای د رمضان د روژو نه ولې فرض دي په فرضو کې خوا دې خوا نه کېږي اوس کې یو خاوند ښځې ته دا ووایي چې روژې مه نیسه د رمضان دی او د خاوند په ښځو څومره حق دی او دا دلایل ورته بیانوي ښځه به څه کوي مني به وله ولې به نه مني ځکه چې الله پې لازم کړي مسله صرف د څه ده د نفلي روژو ده راځو دې جواب ده ها دا روژه څه ده فرضي ده که نفلي ده نفلي ده د خاوند حق ادا کول نفل دي که واجب دي واجب دي واجب ضروري که نفل ضروري واجب ضروري اوس امام نووي رحمه الله یو ناشنا خبره کړې د حدیث په شرح کې و یو طرف ته حق د خاوند دی چې هغه واجب دی او د هغې ادا کول په هغه ټیم پکار دي وخت پکې نشي دغه کېدی یعنې څه ګنجایش ته لیټ کولو پکې نشتی بل طرف ته نفلي عبادت دی په تا لازم نه دی او ګنجایش ته لیټ کولو پکې مشتي تاسو هم دې خبر رسېږي نه نو کم یو به رامخکې کې هغه چې ګنجایش ته لیټ کولو پکې شتي نشتی پکې روژې ته بله ورځ هم نیوی شي که نه خو د خاوند دا کم حق چې په تا باندې دی اوس دا بل ټیم ته اړولی شي نشي اړو دا واجب دی اوس به ادا کړي او دا بل عبادت چې دی د دې ګنجایش ته لیټ کولو شتي نو ولې ته هغه عبادت رامخکې کوې په دې باندې عبادت ګوره دواړه دي ګورې د خاوند د حق ادا کول دا هم عبادت او دغه هم عبادت نو امام نووي ناشنا خبره کړې ده که څوک موږ ته دا ووایي نو دا ښځه ولې منع کې د روژې نه پرېږده چې روژه ونیسي هسې هم نفلي روژه ده او که چېرته د خاوند زړه وشو دې زنانه ته او خون اخیستی ته یعنې هغې ته ترې زړه وشو دا د خاوند حق دی چې ودې وایي ورته هغه دې روژه ماته کړي هسې هم نفلي روژه ده خیال هم دی که نه دی یعنې ښځه منع کومه د روژې نه ودې نیسي که چېرته بالفرض د خاوند ورته زړه وشو او خاوند وایي چې یعنې اواز یې ورته وکړو چې راځه نو ښځه دې څه وکړي روژه دې ماته کړي دې خبرې باره کې مې څه خیال دی صحیح نه ده داسې دې وکړي نو پیغمبر خو روژه دې نه نیسي تاسو څنګه وایي صحیح ده پیغمبر وایي چې بغیر د اجازت دې روژه نه نیسي پیغمبر خدا نه دی وایي چې روژه دې ونیسي بیا دې ماته کړي جواب د دې دا دی یاد یې کړه چې نه داسې به نه کوي ولې سبحان الله دا زه دې خویندو میندو ته وایم زما دا خبره په کولو غوږونو واورئ زما دا بیان چې څوک ګوري او چې بیا څوک اوري دا د خاوند حق دی رب العالمین د خاوند د حق دومره حفاظت کړی دی او دومره حق ورله ورکړی کله داسې کېږي چې دا ښځه نفلي روژه ونیسي لکه څنګه چې دې اعتراض وشو چې پرېږده روژې دې ونیسي که نه ښه یوې ښځې روژه ونیوه صحیح شو ماسپښین ټیم کې د دې خاوند یعنې هغې ته ضرورت را پیښ شو خو دا خو مسلمان دی کافر خو نه دی که نه نو ده له حیا ورځي روژې پې نشي ماتولی ماتولی شي پې نو هغه حاجت یې پوره نه شو پوره شو داسې
دومره الله اهمیت ورکړی د خاوند حق له. او دا نن سبا چې دا کمې زنانه د خاوندانو د حقوقو خیال نه ساتي که د الله نه دې ویرېږي. عایشه رضی الله عنها وایي، عایشه رضی الله عنها دې ته غوږ کښېږدي، وایي که چېرته یوه ښځه راولګي او د مخ په دې نینګي باندې د خاوند د پیزار دوړه پاکه کړي که نه بیا به هم حق ادا نه کړي. او یو روایت کې داسې راغلی، روایت کې چې د یو سړي په مخ باندې دانه او دا دانه ماته شي او د دې نه اوبه راوبهیږي او د ده دا ښځه راشي او دا اوبه په ژبه باندې پاکې کړي، بیا هم د دې خاوند حق نشي ادا کولی. او اوس خو دې سم سړي جوړ شوي دي. اوس سړی وایي چې زما حق دې په تن در ولګي، خو چې دا راسره کور کې یي ګزاره راسره وکړي. هر څه الټه شوي دی، الله دې رحم وکړي.